ماته د کنځلو کې خو ودي که یو سوری دی پکې بلو کې خو ودي کې او تلمه خو جانان دی رالمه باران دی زه لاړم روان دی او تلمه خو باران دی په بونیر کې مې جانان دی په اسمان کې وریځې دي او لاندې ځمکه ده او ځمکه کلکه شوه او په خوړ کې میان دی او یو سوری دی پکې بلو کې خو ودي کې ماته د کنځلو کې خو ودي کې یو متل دی پکې بلو کې ودي کې نن د سره دا ټول ویډیوګانې شریکوم چې دا شعرونه چا د کنځلو کې او سوریو کې دا ټول کیسې دا ویډیو تر اخره پورې لازمي ګورئ نننۍ ویډیو زما خاص د شاعرانو لپاره ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو امید لرم چې خبرې نننۍ ویډیو زما خاص کر د شاعرانو لپاره ده د هغه شاعرانو لپاره څوک چې د یو شاعر نه شعرونه پټوي او خپل نوم پرې ورکوي په اخره کې چې کومي خپل نوم پرې ورکوي او د بل شاعر نه شعرونه پټ کړي او بیا پرې خپل نوم ورکړي چې یار دا ما ولیکو نو زما په دې سیټ باندې سره دا یو ویډیو شریکه کوم څوک ماینډ کوم نه چاته دا وایم خو یو دوه درې ملګرو راته راولېږله ډېر ملګري به یو دوه درې ملګرو نو زما په دا یقین شو چې یار کېدای شي دا شعرونه مخکې هم داسې مسله راغلې وه د نوره احساس به تاسو پېژنئ اسما اخلاص به هم پېژنئ نور احساس به هم پېژنئ نو زما چې څومره شک دی چې دا یار پردي شعرونه وایي او که نه وایي ډېرو ملګرو راته وایي چې یار دا پردي شعرونه وایي نو ما نن به دا ثبوت وړاندې کړو دا ویډیو به پرې وکړو نو پخپله به څوک زموږ له سره ریسپانس راکړي څه جواب به راکړي چې یاره دا شعرونه د چا دي او دا ویلي چا دي او دا ولې دا څه وشو نو دا صرف په تاسو پرېږدم زما په دې سیټ صرف د 1 منټ ویډیو ده 58 سیکنډ ویډیو ده دا له ولګورئ بیا د سره راځم خبرې سره کوم او دغه غزل خو ما په میسیج کې ملګرو سره شریک کړی و کوم چې د نوره احساس ته ورسېد هغې په خپل نوم باندې کړه او غزل ټول څه داسې دی چې تا ته دې کتل وکړي خو ودي کړي او ما ته دې کنځل وکړي خو ودي کړي تا ته دې کتل وکړي خو ودي کړي ما ته دې کنځل وکړي خو ودي کړي هسې هم په زړه سوری سوری یم جویو دې پکې بل وکړي خو ودي کړي زه هسې په زړه سوری سوری یم جویو دې پکې بل وکړي خو ودي کړي مړه زما یې هره ادا خوښه ده مړه چې څه چل وکړي خو ودي کړي مړه زما یې هره ادا خوښه ده مړه چې څه چل وکړي خو ودي کړي زه منیر غزل کتونکو ویډیو مو کته نو صرف فیصله پتا سو پرېږدم زه احساس چرته دا شعرونه د نور احساسي نو بیا دی بل شاعر ته پکار دي چې یار چا بدنامي نه کوي دا شعرونه د دې شاعري دا ماته د کتلو کې او کنځلو کې دا شعرونه دي په یو سورې دي پکې بلو کې بهرحال کدا شعرونه د دې شاعرونه بیا د نور احساس ته زموږ دا پیغام دی چې یاره مهرباني وکړه پردي شعرونه مو وایه او که دا شعرونه ستایي نو بیا دې شاعر ته پکار دی چې یاره ته به د چا بدنامي وکړه ته پردي شعرونه مو وایه چې یاره دا زما دي بهرحال په دې باندې به شاعران ډېر ښه پوهوي او زه تاسو ته بل وایم چې د شهرت دپاره چې لکه ته پردي شعرونه وایې که نه نو د هغې په پیده څه شوه مړه چاته خپل شعر ولیکه چې د شپه روڼکه خیالي مطلب دا چې لکه ته انقلابي شاعر وکړه چې د ملک پکې څه خیر زموږ د دې ولس دپاره او بله یو ویډیو ما مخکې هم شیر کړو چې یاره په جانان او په باران ردیب قافیه به دیته وي ځکه چې شاعر نه مې پېژنم نه که غلطي کوم نه خندا به نه کوي زما خیال دې ته ردیب قافیه وي چې باران او جانان او ودان او روان او دا چې کوم دي دې ته ردیب قافیه وي نو دا باران او ودان نن سباني شاعران چې کوم دي دا د باران او روان او جانان او د دې نه اړه وتیندي په دغه باران او په جانان کې خو دي دا لاړم جانان دی تلمه خو باران دی نو دې خو به راځي 150 غزلې به راځي جوړې کوم مړه چې په جانان او په باران شي نو یو مهرباني وکړئ د جانان او د باران نه واوړئ بله دا چې د چا نه څوک شعرونه پټوي یاره دا نه ده پکار چې یاره یو شاعر پې دومره کړو کړي بهرحال دا به ماینډ کوم نه چې یاره که خیر که هغه به جانان په باران لیکلي هغې سره نه کا کار څنګه لیکلی بیا هم غزلي خو چې د چا نه شعرونه پټول دا ډېر غلط کار دی یار په دې باندې شاعر ډېر زیات خفه کېږي چې ته د زما مثال په طور ما یو غزل ولیکو او چا راواغس پټ کو خپل نوم یې په ورکو نو دا څومره به زه خفه شم نو زه خو شاعر نه یم خو هسې مثال مې تاسو له درکو نو بله خبره دا صرف دا تاسو ته یم چې دا کومه ویډیو زما په سیټ چې لیکي تاسو په لاوله کې وکته چې دا شعرونه د نور احساس دي او که نه او یو کمنټس ماته دا راکړئ چې دا نور احساس خپل شعرونه لیکي او که پردي صرف دا راته وایي اوس به پکې ډېر کسان وایي چې یار په دې پورې ونښتې په دې پورې ونښتی نه یم او چې یو سړی غلط کار کوي او پردي شعرونه لیکي نو بیا به خامخا به پسې مونږ ویډیو کوو چې یاره ولې دا کار کوي لکه خپل شعرونه ولې لیکي د لږ شهرت دپاره پردي شعرونه وي او که دا شعرونه دې خپل نه نو بیا د بل شاعر ته پکار دي بیا به خیر ماته کمنټسونه به زه پته لګوم دا شاعر به انشاءالله را پیدا کوم چې یاره تا ولې غلطي کړله او که دا شعرونه د دې شاعر او دی ویلي نو انشاءالله ریسپانس به راکړي جواب به راکړي چې یاره غلطي مې کړله او آینده زه یم چې بیا پردي شعرونه چېرته مو ویل نه دي پکار د لږ شهرت دپاره پردي شعرونه باندې ځان مخکې کول هېڅ فایده نه لري نو ستاسو کمنټس په غواړم کنځل منه کوئ کنځل چې څوک هم کوي هغه خپل خاندان سپکوي خپل خاندان شو کوي او چې یاره زه د دې خاندان سره تعلق ساتم